طالبانو فرعون چې و دا اصل کې د اصفهان و عطار و عطر به یې خرڅول او دی بیا له اصفهان نه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړل دینونه ډېر سول پې باندې قرضونه له قرضدارانو نه وتښتېد د نوم طالبانو اصل کې ولید ابن مصعب دی چې له دې چې نه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړو مصر ته چې لاړو طالبانو شام ته لاړو بیا له شام نه مصر ته مصر ته چې څنګه لاړو طالبانو چې ګوري هلته دننه هلته پخوا وخت کې طالبانو د بازارونو دیوالونه چارپیرول که نه هر غټ ښار نه به دیوال چارپیرول لکه اوس هم کابل کې نښه شته په هرات کې هم شته طالبانو نښې نو دی چې بازار ته باندې بازار کې د هندوانو یو غاټ بار د هندوانو په 1 روپۍ ده دننه یوه هندوانه په 1 روپۍ ده بازار کې نو ده ویلې چې دغه د تجارت پیدا دي نو باندې یو بار د هندوانو واخیست بازار ته چې ننه باسي هر سړی ولاړ ده ټیکس ترې اخلي یوه هندوانه په ټیکس کې ترې اخلي بازار ته چې ودرسېد یوه هندوانه پاتې سله یوه هندوانه یې په 1 روپۍ خرڅ نو خپلې روپۍ په لاس نه دی خوندونه کوي خو ویې لیدل چې حکومت نشته ده نو راغی طالبان یو هدیرې کې واړول هدیره کې واړول یو سړی مړی ورته سوی ده دوی ورته وایي چې دا مړی دلته ښیې ماته چې 15 روپۍ رانه کوې ولا کې رانه خښ کړې ورته صحیح نو په دې وایي چې سترګې سرې سولې بل ټایم ته ویلې ولا خلکو نه 3 میاشتې طالبانو هر مړي د 15 روپۍ اخیستلې دلته باچا خبر شو چې یو سړی راغلی چې مړي خښوي روپۍ غواړي باچا ځان ته راوغوښته چې ته ولې داسې کوې ده ورته ویلې دما نور مقصد نه ده همدا مې مقصد و داسې یو نادر کار نه وکړو چې ته مې مازې ځان ته راوغواړې یعنې پاچا سره څوک ویني که نه نو کله کله بعضې خلک داسې یو نادر چل وکړي پاچا یې غواړي نه ځان ته یوه نادره قصدن وکړي چې ما خو نور چې نه غوښتل همدغه مې بس تا ته ځان راورسول ډېرې پیسې چې جمع کړي دا یې پاچا ته کېښودلې وي دغه پیسې مې درته ګټلي نو پاچا ویلې څه هوښیار سړی دی ما سره به وزیر نه سي وایي ولې نه وزیر کېږم سختې پیسې به درته ګټم پاچایي خو ماسې هغه ده بس خلک دي طالبانو بیا هغه چې مړ سو طالبانو بیا فرعون پاچا سو د نوم طالبانو ولید دا خبر طالبانو دلته هم لیکلې كان عطارا بأصفهان ركبته ديون فدخل مصر وإن أمره آل إلى ما آل وحكاية البطيخ شهيرة وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره روح البيان كده قصة شتا طالبانو او دای طالبانو فرعون بیا ولي ورته ویلې دا داسې چل و طالبانو یو کتاب د ابن ایاس الحنفي جوړ کړی ده بدائع الزهور في وقائع الدهور دغه کتاب کې طالبان سره طالبان یو چرت رالوېدلی دا کتاب مکه مکرمه کې ډېر خرڅېږي نه پوهېږم دومره قوي کتاب هم نه ده طالبانو بیخي ډېر په هره کتابخانه کې خرڅېږي نو چې څه راز به یې په دې کتاب کې یعنې هره کتابخانه کې دا کتاب خرڅېږي دغسې د عطرو کتابخانه کې هم دا کتابي کوي خرڅوي ډېر ښه کتاب هم د طالبانو دې کتاب کې لیکلي دي وایي دا فرعون چې و دا قمارباز و بیا دومره قمارونه یې وهل طالبانو اخر په قمار کې هر څه یې وبایلل هېڅ شی هم نه ورپاتې طالبان یو پرتوګ ورپاتې چې دا پرتوګ یې چا سره په قمار واچاو دی چې په قمار واچو طالبانو قمار یې ترې وګټه بل سړي پرتوګ هم نو ده ځتې منډه کړه داسې پرتوګ یې ورویسته نو خلوچ پاتې کېده منډه یې کړه وتښتېد نه رښتیا له دې نه مخکې مور یې ورته ویلې چې بچی دا قمار مه وهه ګوره بیا به غریب شي داسې به یې ده ویلې انا عون نفسي د خپل نفس مې زه مور ته ما مه ساته زه خپل ځان ساتم نو خلکو به ورته ویلې عون تی کرا کرا نوم عون سو طالبان مور به ورته ویلې عون دلته راس خلکو مې په دې عون باندې مشهور په دې چې وخت تېر سو نو فرعون چې دا پرتوګ وبایله خلکو منډې کړې پسې الا فر العون وتښتېد عون خو یې نوم سوی و که نه چې وتښتېد خلکو شاته پسې منډې کړې چې الا عون مه پرېږدئ فر العون وتښتېد عون مولیانې کله کله پوښتنه کوي وایي فرعون څه ترکیب ده ترکیب خو فرع د معنا ده طالبانو که نه نو معنا خو یو وارې زده کړه دغسې نادره خبره مې چې درته وکړه دا فر العون خو فعل فاعل ده اسانه شوله خبر پوي دا ابن ایاس الحنفي په بدایع الظهور في الوقائع الدهور سیوطین طالبانو په ده نامه کتاب لري ما ډېر کوشش کړی دی چې پیدا یې کړم لیدلی مې هم نه ده تر اوسه پورې الله دې ورې راوویني طالبانو بیا یې راکوي خو تر اوسه مې لیدلی هم نه ده دا د سیوطي بدایع الظهور خو دا غټ کتاب راته ښکاري دومره ظالم و طالبانو خوب یې لیدلی و چې یو وړکی هلک را پیدا کېږي او دا به د فرعون بادشاهي له دې نه ختمېږي دی را شروع سو طالبانو واړه ماشومان به چې پیدا کېدل الالولې جنکیانې پرېښودلې داسې قسم ظلمونه په بني اسرائیلو کړي ول دی طالبانو اصل کې دی مصر خلک قبطیان دي طالبانو ښه او بیا مصر ته فرعون هلته بني اسرائیلو باندې د غلام مصر نه دې خوا ته طالبانو شام ده د خبر درته کوم لږ وروسته نو طالبانو داسې ظلمونه به یې کول بعضو باندې به یې طالبانو کارونه کول بعضې خدمتګاران ګرځولي بعضې به یې خلبې پې کولې بعضو باندې بناوې کولې بعضو باندې طالبانو چې پیسې نه درلودلې هغوی نه به یې جزیه اخیسته هره ورځ به یې جزیه ترې اخیستله مثلا یو سړی به و چې جزیه پې مقرره وه دا جزیه به یې چې ور نه کړله د نن ورځې مثلا هغه به کار نه و کړی پیسې به نه وي ورسره به طالبانو لاسونه شاته ورته وتړل یوه میاشت به بندي و چې ولې د نن خپلې ورځې د غروب د لمر نه دې ولې مخکې روپۍ نه دي راکړي دومره ظالم سړی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر
یاد کوي هغه وخت فرقنا بکم چې ومچوه بکم د تاسې دپاره بحر د قلزم فانجیناکم موږ تاسې ته نجات درکه واغرقنا آل فرعون موږ پکې غرق که آل د فرعون او تاسې ورته کتل. طالبانو کله بیا وروسته دا کیسه خو راځي مفصله حضرت موسی علیه السلام زتی تر پتنګ سول 6 لکه کسان بني اسرائیل ول طالبانو اخواته مصر د طالبانو په منځ کې د بحر قلزم ده دې ته طالبانو مخکې ورته بحر قلزم وایي اوس ورته بحر الاحمر وایي. اخوانه مصر د موسی علیه السلام پکې راګټ سو چې پکې راګټ سو طالبانو دریاب یې 12 لارې پکې جوړې سولې داسې اوبه ودرېدې که الطواد العظیم پکې را روان سول بني اسرائیل. چې کله بني اسرائیل را روان سول طالبانو دې طرف ته شام ده د مصر د بل طرف ته دریاب نه چې راواوړې شام د طالبانو چې مدین ورته وایي طالبانو دا مدین د حضرت شعیب علیه السلام شام دلته راغی. هغوی چې پسې راګټ سول هغوی الله غرق کړل.